سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملي تدارکاتو کمیسیون د 820 میلیونه افغانیو په ارزښت 8 تړونونه منظور کړل. دغه تړونونه ملي دفاع، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او ټولګټو وزارتونو پورې اړوند دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي په دغه ناسته کې چې تیر ماښام په ارګ کې د ولسمشر غني په مشرۍ ترسره شوه. همداراز د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې او کابل ښاروالۍ 2 تړونونه هم رد شول. د هلمند په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نورې ټپیان دي. دغه پیښه تیر ماښام د لښکرګاه ښار بست ولایتي روغتون ته نږدې د پولیسو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د هلمند د رسنیو دفتر مسؤل وایي په دې پیښه کې د یادو پولیسو موټر هم زیانمن شوی دی. د فراه په مرکز کې د یوې نښتې په پایله کې طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه نښته تېره شپه د فراه ښار په ګینهکان سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 2 پولیسان هم ټپیان شوي دي. په یو شمېر ولایتونو کې د ګوندونو له لوري د ټاکنو د دفترونو له تړل کېدو وروسته کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅوک حق نه لري د ټاکنو دفترونه وتړي او یا هم پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو ته دنده سپارلې څو د ټاکنو د دفترونو امنیت خوندي کړي او د اړتیا پر وخت د ستونزو د حل په موخه کولی شي له زوره هم کار وخلي څو د یادو دفترونو کارکوونکي خپلې چارې پر مخ یوسي. د افغانستان د ملي ائتلاف په نامه ډلې په راروانو ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ د نه کارونې له امله تېره ورځ په بلخ او کندهار ولایتونو کې د ټاکنو دفترونه وتړل. او د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار د امریکا په ټکزاس ایالت کې د ځوانو افغان پیلوټانو د روزنې 6 میاشتنی پروګرام تېره ورځ د یو لړ مراسم په ترڅ کې پرانیسته. ټاکل شوي په دې پروګرام کې 11 افغان پیلوټانو ته د AC 208 جنګي الوتکو د کارونې، الوتنې او تخنیکي چارو د مدیریت په برخو کې روزنه ورکړل شي. حمدالله محب په دې مراسمو کې ویل دغه پرمختللي جنګي الوتکې چې په موډرنو کشفي او جنګي وسایلو سمبال دي د افغانستان روان جنګي حالت ته په کتو غوره شوي دي. د ویل ده چې AC 208 جنګي الوتکې چې ټاکل شوي لومړۍ بسته یې په راتلونکي میلادي کال کې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شي په یو وخت د کشف او برید دواړو دندې ترسره کولی شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.